بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. دا زمونږ د کنټکسچوال مینیو لاست لیکچر دی ان شاء الله. تیر درس کې مونږه نیو ویلیو، نیو کې مو فولډر، وینرار او بریف کیس ترمنځ فرق هم پیژندلی و چې ډیر زیات مهم او ضروری و چې په دې باندې اکثره خلک نه پوهیږي، اکثره سټوډنټ او ټیچرز په دې باندې نه پوهیږي. نوی درس ته راځو، سکرین ریزولوشن، ګیجټس ان پرسنلایز. سکرین ریزولوشن ته زه راځم ملګرو. سکرین ریزولوشن کې تاسو دا شو کېږي چې فار ایگزامپل تاسو سره 100 دانې سکرینونه کنیکټ دي یا ډیټیکټ دي. صحیح ده کنه؟ زه یم فار ایگزامپل دا وګورم چې آیا ما سره 100 دانې سکرینونه کنیکټ دي. ډیټیکټ باندې به زه کلیک کوم، تا ته څه وایي another display not detected، یعنی ما سره نمبر 1 ما ته اول نمبر سکرین آن د لیپټاپ والا او همدا راته کنیکټ هم دی، بل ورسره کنیکټ نه دی. که فار ایگزامپل تاسو سره پروجیکټر کنیکټ کو یا ورسره سکرین کنیکټ کو نو تا ته بلته 1 ان 2 راشي، 1 ان 2. صحیح شو؟ بیا ته ښودلی شي چې فار ایگزامپل ما سره کوم یو ډسپلی آن دی په لیپټاپ کې، تاسو به آیډنټیفای ته راځئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته شو کېږي چې نمبر 1 تاسو سره نمبر 1 ډسپلی کنیکټ یا ډیټیکټ دی. صحیح ده ملګرو؟ دې نه پس ما سره ډسپلی دی، ډسپلی کې تاسو شو کېږي چې فار ایگزامپل ستا په لیپټاپ باندې کوم سکرین اوس آن دی، موبایل پی سی ډسپلی. صحیح شو؟ که نمبر 2 وي تا ته بلته 2 راشي، 3 4 5. صحیح شو؟ خو 2 دا راتلی شي. ریزولوشن مطلب دا دی چې فار ایگزامپل ته خپل سکرین غټوالی یا کوټیوالی دا په خپل لاس باندې جوړول غواړي. زه فار ایگزامپل دومره راته کا دومره راته کا، بیا په دې کې بعضې اپشن هغه د وارنینګ والا وي. لکه فار ایگزامپل تاسو وګورئ دې کې ماته وارنینګ راک if your resolution is below this one some items may not fit on the screen. که چیرې ستا سکرین ریزولوشن هغه په دې اندازې سره شي 1440 داسې شي نو ستا بعضې آیټم برته په سکرین باندې نه ښکاري، یعنې نه به فټ کېږي. ها نو اوس په دې کې ماته مهم څه دی؟ زه فار ایگزامپل ما دا واخیسته، نو کله مو چې دا واخیسته تا سکرین هم وړوکی شو، اپلای باندې به کلیک. کله مو چې پر اپلای باندې کلیک وکړ تاسو ته به دغه یو میسیج راشي do you want to keep these display settings keep changes. که دې باندې کلیک کړو تا ته به هغه کیپ شي. که ریورټ باندې کلیک کوو بس په خپل حالت ته راشي، یا دومره سیکنډونه دې ته صبر وکړو تا ته به خپل حالت ته راشي. صحیح ده؟ ګورې خپل حالت ته راغی. ښه دې کې ماته مهم څه دی؟ مهم ماته ریکمنډډ دی. ریکمنډډ باندې به دلته څه کومه کلیک کوم، اپلای باندې به کلیک کوم، تا ته به ما خپل حالت ته راځي. اورینټیشن ګوره تا ته خپل سکرین شو کېږي چې فار ایگزامپل زه یم دا راته پورټریټ کا، اپلای ګوره سکرین بدل شو. که زه اوس داسې ځم فار ایگزامپل ګوره زما اوس موز نشم موف کولی. صحیح شو؟ ریورټ باندې به کلیک کوم خپل حالت ته به راشي، خو تاسو ته به په ریکارډینګ کې کیدای شي نه ښکاري. صحیح شوه؟ تاسو کولی شئ چې دا ګوره لینډسکیپ مې که فار ایگزامپل بره به لاندې شي او لاندې به بره شي. صحیح شو؟ که زه اوس مخکې ځم وروسته به ځي، که ښه خواته ځم چپ خواته به ځي، که چپ خواته ځم ښي خواته به ځي، ریورټ خپل حالت را. دې شارټکټ څه شی دی؟ کنټرول الټ ایرو کی، فار ایگزامپل لیفټ ایرو کی، ډاون ایرو کی، لیفټ ایرو کی، رایټ ایرو کی، اپ ایرو کی. دغه ما سره شارټکټس دي. بیا له دې څخه وروسته ما سره کنیکټ ټو پروجیکټر دی، دا مخکې درس کې راځي. صحیح شوه؟ دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ دا به کوم ځای کې راځي انشاءالله؟ سټارټ بټن، آل پروګرامس، اکسیسریز، دین کنیکټ ټو ا پروجیکټر، make text in other items larger or smaller. دا هم د خیر څه کې راځي؟ کنټرول پینل کې راته دا بیا راځي. صحیح ده؟ دې کې تا ته هیلپ درکوي چې فار ایگزامپل ته غواړې چې هیلپ ترلاسه کړي د ریزولوشن د دې په باره کې. بل ورسره ایډوانس سیټینګ دی. فار ایگزامپل دې کې تا ته ایډوانس سیټینګز درکوي، لکه تا ته کوي چې اویلیبل ګرافیک میموري وغیره وغیره دغه معلومات درکوي. ښه ملګرو نیکسټ راځم، زه رایټ کلیک کوم، ګیجټس ته رالمه. دغه ما سره ټول هغه ګیجټس دي چې کوم موږ سره په وینډوز 7 کې موجود دي. لکه دا اولینه چې تاسو ته کوم ښکاري دا موږ سره ویسټ انټي وایرس دی چې کوم د انټي وایرس دپاره سافټویر دی. صحیح ده؟ دا خپله راغلی دی، موږ چې کله انسټال کړو رایټ کلیک کوم، کلنډر راولم، هر سیسټم کې وي، یا ډبل کلیک باندې هم راوستلی شي، یا تاسو فار ایگزامپل ډرګ اینډ ډراپ وکړئ. دا کرنسي نه دی، دا تاسو ته زه ښیم. صحیح ده؟ کرنسي دا انټرنیټ سره کار کوي، فیډ هیډلاین انټرنیټ سره کار کوي، ویدر انټرنیټ سره کار کوي. دا نور چې کوم دي دا تاسو 1 by 1 ډیټیل باندې ښیمه. صحیح شو؟ تاسو ته زه ټولو کې اول کلاک وښیمه چې د کلاک سیټینګز تاسو زده شي، نور ټولو مو هم زده کېږي. صحیح ده؟ ګوره کله چې تاسو په کلاک باندې کلیک وکړئ تاسو دغه شان ساعت راشي. صحیح شوه؟ دا اوسنی چې کوم ټایم دی دا تاسو دلته کلاک کې شو کېږي. سیټینګ باندې زه کلیک کوم، فار ایگزامپل زه یم چې دا ساعت باندې د پکار دا بل ساعت راته راوله. اوکې
راځم کلاک نیم ته فار ایگزامپل نیم ورته لیکم صحیح شو اوکې مې کله کلیک کړه ته به اتوماتیکلی ما غلطه شو شي صحیح شو نیکست باندې کلیک کوم سیټینګ باندې کلیک کوم او دلته رالم فار ایگزامپل ما ورته دا انتخاب کو بل خبره دا لګوره ټایم زون ته شو کیږي چې فار ایگزامپل ته په دغه سکرین په دغه ساعت کې کوم ټایم خودل غواړي اوس خو ما سره پېښور والا ټایم دی زم فار ایگزامپل کابل والا ټایم راته پکې شو کا نو تاسو کولای شئ چې کابل هم پکې انتخاب کړئ صحیح شو زه راځم فار ایگزامپل کابل انتخاب وما کابل داري صحیح شو دا مې کلیک کو شو د سیکنډ هاند تاسو ته به سیکنډ هم پکې شو کیږي ګوره دې کې ما دوه خبرې وکړلې یو مې پکې دا وکړو چې ټایم زون مې چینج کړ بل مې پکې سیکنډ هاند راوسته او درېیمه خبره ډیزاین مې ورته چینج کړ اوکې تاسو به اتوماتیکلی ما هر څه شو شي خو د کابل ټایم راغی بل تر سیکنډ هاند راغی او بل څه شو ډیزاین چینج شو ها نیکست خبره بل ما سره څه شته کله چې زه په دې باندې رائټ کلیک وکم تاسو ته د اپشن ندی دا هر یو کې ویزه ته په دې یو کې ما تاسو هر یو کې هم دغه استعمال ول شي نمبر 1 اډ گیجټس تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به اتوماتیکلی څه کولاو شي او ما غوینډو برته کولاو شي لکه تاسو چې مخکې کولاو کړه رائټ کلیک کوم موو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ اوس تاسو ایرو کی یوز کولای شئ چې فار ایگزامپل تاسو د کلاک چې تاسو د کلاک کوم ځای کې فټ کول غواړئ فار ایگزامپل مالته فټ انټر پریس کا دا ته اتوماتیکلی مونږ راشي نیکست خبره بل ما سره دا چې فار ایگزامپل always on top معنا دا چې فار ایگزامپل زرا لم د ملته ودراو ډبل کلیک مې وکړو نو هغه کلاک شاته پاتې شو صحیح ده کلاک شاته پاتې شو زم دا اتوماتیکلی ماته د وینډو نه پاس شو کیږي رائټ کلیک مې وکړو always on top باندې مې چیکو لگاو بس کله چې هم تاسو وینډوګانی کولاو کوي تاسو ته هغه کلاک د وینډو نه برخکاری صحیح ده ملګرو زه نیکست راځم رائټ کلیک ور باندې کوم always on top نه چې کیستا کوم اوس چې تاسو کله راشي نو هغه به د وینډو نه لاندې شو کیږي صحیح ده ملګرو بل خبره زم فار ایگزامپل دا خو راته بره شو کا خبره دا ده چې دی اوپیسټي ډیر تیز دی زه رائټ کلیک کوم زه ته فار ایگزامپل دی اوپیسټي ماته څومره کا 60 کا یعنی 60% به دا شو کیږي دا راته فار ایگزامپل 40 کا 40% به دا راته شو کیږي 20% راته کا 20% به تا شو کیږي 80% به خام وي صحیح شو یعنی دا یو ډیزاین غوډري صحیح شو Alt F4 رائټ کلیک کوم بل سر آپشنز دي آپشن دا خبره واچ تاسو وختي ډیزاین ورته وکړو رائټ کلیک کوم کلوز گیجټس دا ته بغه کلوز شي نیکست ما سره څه شي د کلندر دی فار ایگزامپل زم چې دغه سایز راته غټ کا تا اوس په دې کې کاری چې مارچ میاشت کې یو د شورې دي زم نیکست منت ما ته خو چې دې کې سو ورځې دي تاسو به نیکست منت باندې کلیک کې دی نیکست منت دی تا ته اپریل کې ډیر شورې دي نیکست کې سو ورځې دي تا ته چې مې کې یو د شورې دي جون کې د شورې دي هم دا شان تاسو هر میاشت کتل شي کلوز باندې کلیک دا به اتوماتیکلی خپل کلوز شي نیکست ما سره څه شي دی سی پی یو میټر سی پی یو میټر د کې ماته دا شو کېږي چې فار ایگزامپل ستا سیسټم باندې څومره بوج دی زما سیسټم باندې اوس بوج 27 دی سی پی یو یوزیج دی دا مطلب دا چې ستا پروسیسر دومره یوزیج کې دی او دا څه شی دی دا ریم یوزیج دی ریم یعنی ستا ریم څومره یوز کېږي فار ایگزامپل ته چې کله کاپي واخلي نو دا په ریم باندې پرته شي کله چې ته پیسټ کې نو هغه کې دا یوز کېږي او کله چې ته فار ایگزامپل ویډیو کولاوې یا کوم وینډو کولاوې هغه باندې لوډینګ کیږي هغه لوډینګ په دې باندې راځي دا چې کله 100 ته لاړ شي معنا دا ده چې دا پوره لوډینګ کوي صحیح شو سیستم دې سلو وي کله چې دا د 50 نه ښکته وي مطلب دا چې دا سیستم تیز دی نیکست ما سره څه شی د پوزل دا پوزل گیم دی دا به تاسو جوړوي زم دغه تصویر څنګه جوړیږي تاسو د کوېشن مارک باندې کلیک کړئ تاسو ته دا چې دا په دې شکل باندې جوړیږي صحیح شو اوس تاسو دا یوز کوئ داسې زم فار ایگزامپل دا هم سخت دی سیټینګ باندې کلیک وکړئ سیټینګ باندې مو چې کله کلیک وکړئ تاسو ورته بدلولی شئ دا مو پکار دی کوم یو چې پکار یو کوم یو چې تاسو ته اسانه ښکاري او ما هغه ورته تاسو انتخاب کړئ فار ایگزامپل ما دا انتخاب کړو اوکې دا راته راغلی زم دا کوم شکل باندې شو کیږي تاسو به کوېشن مارک باندې کلیک کړئ تاسو ته چې دا په دې شکل باندې شو کیږي صحیح شو تاسو دا شو کولی هم شئ صحیح ده ملګرو داسې شو کیږي صحیح شو ډېر زبردست دی او ډېر ښایسته کار ورسره کیږي صحیح ده ملګرو داسې کولی شي خو
خو وخت ور باندې ځای کېږي. صحیح ده. که چې کله تاسو دې نه جګېږي ګوره ته ټایمر هم سره آن دی چې کله تاسو فار ایگزامپل ضرورت هم پېښ شو ایمرجنسي پېښ شوله تاسو جګېږي واپس راځئ او تاسو غواړئ چې دا کلوک دې ودرېږي تاسو راشئ د پاس باندې کلیک کړئ ستاسو کلوک ودرېده. صحیح ده. ها نیکس ما سره بل څه شی دی دا پکچر والا دی. چې زه غواړم پکچر راولم یا میوزیک راولم یا میوزیک ان پکچر راولم تاسو راوستلی شي. فار ایگزامپل ما پکچر راوسته دې داسې یو ډیزاین شان ورکوم. صحیح ده. پکچر کلیک. صحیح ده ملګرو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه یو وینډو کولاوه شي. صحیح. تاسو دا پکچر ورته بدلولی هم شي خو دا به ډیفالټ دا پکچر انتخاب وي. ښه تاسو ته ښکاري دا پکچر دا به ډیفالټ دا انتخاب وي دا پکچر. صحیح ده که نه. نو زه راتلی شم فار ایگزامپل دا مې بیک واخه بیک باندې مې چې کله کلیک وکړ تاسو ته به دا وینډو راشي. وینډو میډیا سینټر تاسو ګورئ پکچرز اینډ ویډیوز دا پکچر لایبرري انتخاب ده. میوزیک هم ورته انتخابولی شي فار ایگزامپل مووي ورته انتخابولی شي یا میوزیک ته راشي فار ایگزامپل پلی فیوریټ. صحیح شوه. دې کې تاسو کوم یو غواړئ فار ایگزامپل پلی پکچر شفل ریپیټ بای میوزیک ویو سانګ لیست. صحیح شو. که دې باندې کلیک کړو تاسو کتلی شي هغه لیست هم کتلی شي. دا صحیح شو. چې کوم تاسو په کار وي هغه تاسو دلته راوستلی شي خو زه دې نو سکیپ کوم ځکه چې دې کې ټایم ډېر نیول کېږي. تاسو دا یوز کړئ ډېر اسانه دی ډېر زبردست دی. ښه دغه درې آپشن چې کوم دي دا یو موږ سره ویدر دی بل کرنسي ده بل مایکروسافټ فیډ هیډلاین دي. دې کې ما سره خو ویدر شو کېږي کله چې تاسو سره انټرنیټ موجود وي د کوم ملک ویدر غواړئ تاسو ته بلته شو کېږي چې دې ملک کې دومره سنټیګریډ درجې دومره حرارت درجه هلته اوس موجود ده. ښه دې کې تا ته کرنسي کنورټینګ کولی شي ډالر پاکستاني ته پاکستاني افغاني ته افغاني ډالر ته ډالر افغاني ته تاسو چینج کولی شئ خو چې کله انټرنیټ موجود وي. دا مایکروسافټ فیډ هیډلاین دی. دې کې څه کېږي دې کې کولی شي چې ته د مایکروسافټ والا چې کوم نیوز دی هغه پکې وګورې خو چې کله انټرنیټ موجود وي. صحیح ده. هیله کوم ملګرو چې په ګیجټس باندې هم پوه شوي یاست. پرسنلایز ته راځم. پرسنلایز خو چونکې دا به موږ په کنټرول پینل کې وایو دې ځکه تاسو ته سمپل وړې وړې خبرې پکې کوم چې تاسو ورباندې صرف پوه شئ ورسره بلد شئ. چې کله تاسو وینډوز انسټال کوئ په هغې کې به تاسو دغه څیزونه نه ګورئ صرف ریسایکل بین به تاسو ته ښکاري. تاسو به راشئ چینج ډیسکټاپ آیکنز ته چې کوم تمچک لګوه هغه به راځي چې کوم تمچک نه لګوه هغه به نه راځي. صحیح شوه. allow team to change desktop icons دا به د خیر سره موږ وایو change icon restore for example دا هر څه به د خیر سره موږ په کنټرول پینل کې وایو. کنټرول پینل کوم ځای کې دا پرسنلایزیشن. صحیح ده. دا به زموږ لاست درس وي انشاءالله د وینډوز کلاس. ښه دې نه پس ما سره فار ایگزامپل ما دا چینج کړو چې په دې کې ګوره ایرو تیمز دي دې سره پوره ساوند بیکګراوند ایمیج هر څه سره بدلیږي. فار ایگزامپل دا مې ورته واخیسته. صحیح ده. دې کې تاسو ورته دې ځای نه هم انتخابولی شئ. اواز به همدا وي انتخاب به دې وي. فار ایگزامپل دا مې انتخاب کړو ګوره دې کې دا منټې ختمې شولې ځکه چې یو پکچر انتخاب دی چې ته بل انتخاب کړې بل ختم شي. تاسو چې دوه انتخابوئ تاسو به راشئ په دې چیک باکس باندې به کلیک وکړئ. چیک باکس باندې به کلیک کړئ. تاسو ته سوي 10 سیکنډو کې راته یو بدل کا شفل باندې کلیک کړئ. شفل معنا دا ده چې ګډ وډ به دا به تاته ګډ وډ چینج کیږي. دا 10 سیکنډه بس پته ده دا راځي یا دا یا دا. صحیح شو. یو خبره هلته پاتې شوله دا خبرې دا ټولې به انشاءالله موږ تاسو په کنټرول پینل کې کوو. ګیجټس کې یو خبره پاتې ده ګیجټس کې چې هغه خبره د سلاید شو ده. سلاید شو ګوره موږ راوستو. سلاید شو مې ډبل کلیک کوم دا موږ سره راغی. دې کې تاسو کولی شئ چې خپلې پکچرې هم ورته انتخاب کړئ. صحیح شوه. سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ کې به راشئ د 3 ډاټس باندې به کلیک کړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو تاسو به راشئ فار ایگزامپل کوم ځای کې چې تاسو خپلې پکچرې دي هماغه پکچرې به ورته انتخاب کړئ. فار ایگزامپل ما دا انتخاب کړو. دې کې زه فار کمپیوټر سی ام ډي یا فار ایگزامپل دا کمپیوټر مې فول انتخاب کړ دا مې اوکې کړم. دې کې بلته یو آپشن دی انکلود سب فولډرز. زه ورته چې د کمپیوټر پکچرز کې دې فولډر کې دننه نورې فولډرې دي هغه پکچرې هم پکې حساب کا نو تاسو به کلیک وکړئ. زم هر یو پکچر دی 10 سیکنډه 15 سیکنډه پس بدلیږي. 5 انتخاب کا په کوم ډیزاین دی بدلیږي بارن. صحیح ده. بارن شفل پکچر مطلب دا دی چې سیکوینس کې مزه یعنی اول دویم دریم داسې مزه ګډ وډې بدلوه اول اخر منځ دویم داسې اخر منځ مطلب دا دی چې شفل کې به تاته پکچرې ګډې وډې بدلیږي او را بدلیږي 15 سیکنډه پس په دغه ډیزاین کې. اوکې تاسو وګورئ اوس دا ما سره دي. صحیح شوه. 15 سیکنډه چې تېرېږي تاسو ته به یو راځي. ګوره تاسو ته ښکاري که نه دغه به موږ ته څنګه چل کېږي دا به راته بدلیږي او را بدلیږي 15 سیکنډه پس خو دغه ډیزاین سره زم دا ډیزاین راته چینج کا تاسو به راشئ بلینډ به ورته والئ. اوکې به کلیک کړئ ګورئ تاسو بلینډ تاسو ته ښکاري دغه دا ډیزاین دی. صحیح ده ملګرو.
که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک بټن پریس کړئ، که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان نوې او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ.